بسم الله الرحمن الرحیم. که چېرته موږ سره الکین په ملټي فنکشنل کې راشي، صحیح ده، مثلا الکول ورسره شي یا بل یو کم ګروپ ورسره شي، نو بیا به موږ د هغې نوم څنګه ورکوو؟ صحیح ده، مثلا الکول الکین سره راشي نو بیا موږ الکینول نوم ورکوو، یعنې دواړه فنکشن یې موږ استعمالوو او موږ د الکین کې چې کومه ای د هغې غورځوو، هغې په ځای موږ او ال چې دی دا اچوو. مثال په توګه موږ سره سی اچ دوه ګونې اړیکه سی اچ او سی اچ او اچ راشي، نو موږ به پریارټي چې ده، اولیت چې دی دا موږ ورکوو الکولو ته. باید شمېره هغې خوا نه زه ورکړم چې الکول په کوچني ګروپ راشي، نو 1 2 3. نو ما سره به د ده نوم شي 2 پروپین ای به زه وغورځوم 1 اول به شي، نو 2 پروپینول شو. 1 پروپین غلط دی، سړی چې 1 پروپین نشو د مطلب چې هغې ولې ته دوه ګونې اړیکې نه ورکوي، صحیح ده. نو که هر ځای کې او وي چې صحیح ده، نو ته به شمېره هغې خوا نه ورکوې چې کوم باندې او چې تا سره په کوچني شمېره باندې راشي. نو دې کمپاونډ ته که موږ وګورو، صحیح ده، نو باید کوشش وکړو چې دواړه اړیکې موږ سره راشي. یو دویم باندې او ایچ دی، 3 څلور 5 شپږ، نو شپږ کاربن خو شو، یعنې هیګزین خو دی. خو بیا که موږ وګورو هیګزین پریارټي ته وګورو، نو د کلورین نه کلورین پریارټي ګټي د میتایل نه، دا خو به منو. نو کلورین په دې سایډ باندې شو، او ایچ نه سی ایچ ګټي، سی ایچ چې دی دا پریارټي ګټي د چا نه؟ د ایچ نه، نو هغه هم په هغې سایډ باندې دی. نو کمپاونډ شو زی نو سی ایچ چې دی پریارټي ګټي د چا نه؟ د ایچ نه، نو دا ګروپ هم پاس دی او کلورین هم بره دی. نو د ده نوم به شي موږ سره زی 5 باندې 5 باندې کلورین دی ما سره، د 5 کلورو 5 باندې کلورو او 3 باندې ایتایل دی، دا 3 باندې ایتایل او څلورم باندې ډبل بانډ دی. او دوه باندې او ایچ دی. نو د نوم شو زی 5 کلورو 3 ایتایل 4 هیګزین 2 اول شو. او دې کې یو بله مسله هم ده، خو تیر به شو، لکه دا هم سټیرو سنټر دی، دا کاربن او دا کاربن هم ستا سټیرو سنټر دی، دا هم باید سپیسیفای شي، خو یو نور هم کمپلیکیټډ شي. نو هغه به آر ایس ته به ځي او ګوري به چې د آر ایس کوم یو دی. نو زه به شمېره هم دې کاربن نه ورکړم چې کوم او ایچ وصل دی 1 2 3. نو 3 سایکلو هیګزین 1 اول، 3 سایکلو هیګزینول یا 3 سایکلو هیګزین 1 اول د ده نوم شو. یو ځینې ګروپونه وي چې موږ هغې دپاره سپیشل نوم اخلو ماویزونو کې، په الکینز کې چې الکینز وي او دوه ګونې اړیکه ولري. ماویزونه چې موږ سره دوه ګونې اړیکه ولري هغې ته موږ الکینایل یو، هغې ته موږ څه یو؟ ماویزونه ماویز په توګه راشي، نو هغې ته بیا موږ یو الکینایل
دوه ګونې اړیکې چې په ماویز په توګه راشي صحیح ده. نو مثلا دوه کاربنای دي نو هغې ته به موږ یو ایتینایل مطلب زموږ سی ایچ ډبل بانډ سی ایچ دا ایتینایل دی. او که درې کاربنای نو پروپینایل صحیح ده. نو د هغې مثال به سی ایچ دوه ګونې اړیکه سی ایچ دوه دا پروپینایل دی. او که د دوه ګونې طرف هایدروجن نه دا موږ د سی ایچ درې نه هایدروجن لري که د پروپین کې، خو که چېرته داسې چې سی ایچ دوه نه لرې شوي نو سی ایچ درې که داسې نو دې ته 1 پروپینایل بیا وایي. 1 پروپینایل ویل کېږي. دا جنرالي دا سیسي جنرالي څنګه یې ده که داسې که نه نو بیا به سیس ورته یو 1 پروپینایل. دلته دا چا سره نښتی دی نو دا 1 پروپینایل دی. اوکې د ایتینایل ته یو سپیشل نوم واخلو مونږه وینایل. چې ورته یو وینایل. او پروپینایل ته یو بل نوم واخلو ایلایل. چې ورته یو اینایل. درې کاربنه ته ایلایل. سمه ده. نو مثلا که یو سی ایچ دوه ګونې اړیکه سی ایچ دوه او ایچ ما سره دا ایلایل الکول دی. چې ورته خوانی نوم یې څه دی ایلایل الکول. خو ایپاک نوم د 2 پروپین 1 اول دی. 2 پروپین 1 اول دی. سی ایچ دوه ګونې اړیکه سی ایچ او د ده نوم چې دی کلورو ایتین دی. کلورو ایتین. او که پخوانی نوم یې واخلو نو دا وینایل کلورایډ دی. او که دا واخلو سی ایچ دوه ګونې اړیکه سی ایچ دوه او د برومینې پخوانی نوم د ده ایلایل برومایډ دی. ایلایل برومایډ. خو ایوپاک نوم د ده 3 برومو پروپین دی. 3 برومو پروپین دی. د ده نوم موږ سره زی 1 کلورو 2 بیوټین دی. او دې ته هیلو الکین ویل کېږي ښه چې الکین وي او هیلوجن وي نو دې ته به هیلو الکین وایي. او ولې زی دی زی ځکه دی چې دلته د ده پریارټي زیاته ده هایدروجن نه او دلته د دې میتایل ګروپ پریارټي زیاته ده هایدروجن نه دې وجې نه دا زی دی. چې موږ سره زی دی. سی ایچ دوه سی ایچ او ایچ سی ایچ درې نو دا نوم د ده 2 بیوټین 2 اول دی.
نو که چېرته ما سره دا اکټان ټایم غوندې دی او دې کې دلته او ایچ دی دا کوم ځای کې چې او ایچ دی همغې نه به شروع کوم 1 2 3 او دلته موږ سره دا موږ فرنٹ سایډ دپاره استعمالو صحیح ده دلته یو بل معاوض دی نو کله چې موږ سره معاوضونه داسې چې یو په دې شکل کې او بل په دې شکل کې دې ته موږ دا زموږ بالکل زموږ مخې ته دا فرنٹ دی دا بیک کې نه زه دیز نه ورته ګورم مالیکول ته صحیح ده نو دا بالکل ماته مخامخ دی چې ماته مخامخ دی او دا موږ سره داسې راشي نو دا بیا موږ سره ټرانسي څنګه تاسې چې ټرانسي او که چېرته دواړه داسې راشي او یا دواړه داسې راشي هغې ته بیا موږ سیس یو نو اوکې د ده نوم به شي موږ سره ټرانس او 3 او 4 باندې ما سره ګوره دا خپله 1 2 3 4 باندې 4 باندې ډبل باندې 4 29 دی 29 نو موږ ویل که چېرته ډبل بانډ دوګونې اړیکه په مایوس توګه راشي نو هغې ته موږ الکینایل نوم ورکوو لکه ایتینایل پروپینایل بیوټینایل پینټینایل نو 4 باندې دوګونې اړیکه ده نه 4 پینټینایل شو ما سره او بیا سایکلو اکټانول نو دلته ګوره د الکولو موقعیت ما متعین نه که چې دا ځکه چې شمېره به هماغې نه موږ اخلو چې کوم ځای کې او ایچ دی خو که ډبل بانډ دننه ما سره وي په کړه کې نو بیا ما د او ایچ موقعیت هم ښودی دا آخري کمپاونډ دی نو زه به شمېره ورکوم 1 دی 2 او دې له زه بیا شمېره ورکوم چې 1 دی 2 نو ډېر کمپلیکیټډ نوم دی نو د ده نوم به شي موږ سره د ده نوم به موږ سره شي 1 2 بخئ 2 او په 2 کې ما سره 1 باندې میتایل دی 1 باندې میتایل دی او بیا ایتینایل دی نو 1 میتایل ایتینایل 2 باندې 1 میتایل ایتینایل او سایکلوپینټین 1 سایکلوپینټین او ښه دا چې دا 1 پوزیشن بالکل موږ ونښیو صحیح ده نو زه به ولیکم چې
2,1 میتایل ایتینایل سایکلوپینټین ځکه یو ډبل بانډ دی نو یو ډبل بانډ خو د ضرورت نشته دی چې موږ دا موقع ته خو سایکلوپینټین د نوم شو